موږ نن یو ویډیو داسې ده موږ څنګه کولی شو د ګوګل څخه غلط شیان لرې کړو چې هغه که څوک سرچ هم وکړي بیا به هم نه راخلي ورته. راځو په دې لپاره به تاسو راشئ په سمپل په ګوګل کروم باندې به کلیک کړئ، دغه اپشن باندې به کلیک کړئ. د دې نه وروسته به راشئ تاسو په دې اپشن باندې به کلیک کړئ. دغه نه وروسته به راشئ تاسو په سیف باندې به کلیک وکړئ. دا به داسې اف وي، دا فلټر ته واړوئ. اوس که څوک هم سرچ هم وکړي په ګوګل کروم کې نو غلط شیان به هم ورته نه راخلي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو چې زه رښتیا موضوع تاسو درانه سپورټ کې حاضر یم په لوی مهربان خدای مو سپارم. د الله په امان.